روجې به نیسي چې تاسو به خپلې روجې د هغې په روجو په بدله کې ډېرې حقیرې وګڼئ. دا شان اعمال به کوئ، ډېر زیات اعمال به کوئ، خو ستاسو اعمال به د هغه خپل اعمال هغې مقابله کې حقیر وګڼئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دیو به د دین نه داسې وځي لکه غشی د خپل هدف نه وځي. دا شان زما عزتمن ورونو د دې نشانات یو څو بیانول غواړم. زما عزتمن ورونو په حدیثو کې ډېر زیات نشانات بیان شوي دي، خو موږ دې مختصر وخت کې ستاسو مخې ته یو څو نشانات بیانوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به د مشرق د طرف نه راوځي. زما عزتمن ورونو صحیح بخاري کې دا حدیث موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یخرج ناس من قبل المشرق، د مشرق د طرف نه به دا خلک راوځي. زما عزتمن ورونو په صحیح بخاري فتح الباري د صحیح بخاري شرح فتح الباري کې د مشرق نه مراد اهل علم او دغه شان ډېرو سلف صالحینو عراق مراد اخیستی دی. زما عزتمن ورونو د دې خوارج دویمه نشانه دا ده چې دا به ډېر کم عمر والی او ډېر زیات بېوقوف وي. لکه سیدنا علي رضی الله عنه نه روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام، ډېر زیات کم عمر والا وي او ډېر کم عقل وي. دا شان زما عزتمن ورونو د دې خوارج درېیم نمبر نشانه دا ده چې دا به خپل اعمال په بل باندې ډېر زیات غټ ګڼي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وتحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم. د زما عزتمن ورونو د دې مختصر وخت په وجې نه زه خپله موضوع ختمي اختتام ورته رسوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خوارج چې دي دا د جهنم سپي دي. زما عزتمن ورونو موږ له پکار ده چې دې خوارجو نشانیانو نه ځان وساتو. الله رب العالمین دې موږ له خوارجو نه وساتي. الله رب العالمین دې موږ د دین اسلام په لاره کې استعمال کړي. هذا عندي والله اعلم بالصواب.